بسم الله الرحمن الرحیم. فاروق اعظم یم. 28 جنوري 2000 میلادي، کابل. خزانه او ایمان دواړه لوټ شول. یو کلي ته نږدې پر یوه غونډۍ یو ملنګ د یو قبر منجور و. یو ورځ یو خارجي سیاح د خپلې ښځې او 2 اولادو سره د هماغه کلي څنګ ته تېرېدل. د ملنګ پر کوډله نظر سو چې رنګه رنګه خیرن بیرغان پر ځړېدل. ور وګرځېده چې ویني. ملنګ نو او نږدې خور ته د ضرورت د رفع لپاره تللی و. د هغه کچکول شړۍ، د لاس کړۍ، د رنګه مریانو امیل او پینه پینه جامې ځړېدې. څه عکسونه یې واخیسته. سیاح په مسلک جیولوجیست و او اوس یې د ماین پاکۍ کار کاوه. له احتیاطه یې د ملنګ په کوټه کې د ماین موندلو آله وګرځول چې اسینه پر دوی پټاو سي. د آلې نارې سوې. سیاح شکي سو چې لاندې یو څه سته. یوه بله آله چې ورسره وه پر مشکوک ځای تېره کړه او معلومه سوه چې دلته به څه قیمتي فلزات وي. ښځې ته یې وویل چې ته ولاړه سه او د څه وخت لپاره ملنګ همالته وساته. د او اولادو یې د ملنګ د ناستې د ځای په کیندلو پیل وکړ. ملنګ د قضای حاجت وروسته د خپلې کوډلې خواته را روان و چې لڅ مخ ښکلې ښځه په ورغله او ترڅنګ یې په ډېر ناز او کرشمو تېره سوه. ملنګ شاګرد سو او په داسې حال کې چې په ګنډه یې لاس واهه په ښځې پسې روان سو. ښځه د مخه او ملنګ پسې روان و. ملنګ په زړه کې ورته کرل او ریبل. ښځې لږ څه لرې بوتې او هلته یې په خبرو اخته کړ. ملنګ فکر وکړ چې په دې دښت کې خدای تیاره ګوله ورکړه. متل یې ور په یاد سو چې ویل د ملنګ په نصیب وي کوډلې له به راسي. سیاح او اولادو یې مځکه ښه ډېره وکینل او د سرو زرو د یوې ګډوې څرک یې وموندی. دغه وخت د سیاح پام سو چې له کلي یو څو ځوانان د ملنګ د کوډلې خواته را روان دي. سیاح خپلې لور ته وویل چې ځه خپل ګیتار د موټره واخله او د کوډلې څخه لرې هلته ځوانان مصروف وساته. نجلۍ له کوډلې راووته. د ګیتار په غږولو یې پیل وکړ او د ملنګ له کوډلې لرې د کلي ځوانان ښه مشغول کړل. د موسیقي څنګ ته د فرنګۍ نجلۍ خندا د ځوانانو زړونه داسې یووړه چې په ځان نه پوهېده او لکه سر پرې کړي چرګان ورته ګډېدل. هلته څه لرې د سیاح ښځې هم ملنګ په خپل جادوګره ادا راګیر کړی و. سیاح د زوی سره د زرو ګډوره ویسته او بیرته یې کیندلی ځای له خاورو همغسې ډک کړ لکه څنګه چې و او د ملنګ کراس ته یې د پخوا په ډول پر هغه ور اواره کړه. سیاح زوی په مور پسې واستاوه چې رایې ولي او خپله یې لور ته ور غږ کړه چې راځه موټر ته خېژه. ښځه او زوی هم راورسېده او موټر کې ورسره کښېنستل. سیاح ملنګ ته څه پیسې او ځوانانو ته څه جوسان ور وغورځول او روان شول. ملنګ د ښځې او الکوان د نجلۍ په ارمان تر ډېره خارجیانو ته د خدای په امانۍ لاسونه ښورول. سیاح خزانه او د خلکو تقوا دواړه لوټ کړل. وایي تقوا بهترین سیاست دی. که ملنګ او د کلي ځوانانو علم او پوهه او قوي ایمان درلودی ولې به یې هر څه لوټېده. پردو هم لوټ کړل، هم ایمان ځینې یووړ او خوش یې ذلیل او بې شخصیته کړ. هر چیرې چې پردي تللي دي د هغه ځای خلک یې خسر دنیا والاخره کړي دي. خو ګورئ موږ پر خزانو بې علمه او ناپوهان لکه ماران پراته یو. د علم دروازې مو یا په خپله په ځانو بندي کړي دي یا سوځلي دي او یا نور را بمبارد کړي دي. له خپلو خزانو د بې علمۍ په سبب استفاده نسو کولی او تقوا هم د بې علمۍ په وجه نسو ساتلی. نور به خود راځي او موږ مارانو ته به مرلۍ وهي، رقصوي به مو او خزانې به مو لوټوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.